بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال میکنه جناب مولوی صاحب در حفظ و امان خدا باشی آمین. سوال ما این است که آرد خمیر بر زخم ماندن جایز است یا نه؟ بالکل جایز است. اگر کدام جا زخم بود و شما یا کدام ماهر به شما گفت یا شما خود میدانی که آرد بر زخم ماندن به زخم پایده میکنه، بالکل جایز است. در این کدام توهین نیست، زیرا که انسان از آرد و از این چیزها قدرمن و عزتمن است، لہذا شرعاً در این کدام ممانعت نیست، میتوانی که را استعمال کنی برای زخم. سوال: زه یو لور لرم، اوس غواړم چې څه وخت اولاد پیدا نه کړم ترڅو اول اولاد می ښه صحتمند پاتې سي، آیا دا جواز لري کنه؟ اصل الله تعالی د نکاح ترتیب چې الله پاک او انسانانو مسلمانانو تور کړی دي، د دې یو بنیادی مقصد، اصلي مقصد هغه د نسل زیاتوالی دي. همدا وجه د چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې تزوج الولود الودود، داسې ښځه په نکاح کې چې ډېر بچي راوړي، ځکه چې د قیامت په ورځ زه په تاسو باندې فخر کوم. نو لہذا اولاد پیدا کول دا د نکاح اصل مقصد دی. خو بیا هم که چیرې یو څوک نسل بندي کوي، نسل بندي یا داسې دوایي استعمالوي چې د هغه په وجه باندې د اولاد پیدا کېدل پر رحم کې دا منع سي، یا بل داسې طریقه چې کومې طریقې سته، نو زموږ فقهای کرام رحمهم الله دوه شرطه وایي. یو شرط دا دی چې بعضې خلک اپریشن کوي، د اپریشن د لارې رحم مکمل ختموي، بچه‌دانۍ ختموي، دا ناجایز دی. یعنی مکمل ختمول دا ناجایز دی. وقتی طور کوم وخت چې ضرورت وي، د ضرورت دپاره یې بندولی سي، مشکل نه لري. او دوهم شرط دا دی چې د ضرورت پر بنیاد وي، بغیر له ضرورت یې بعضې خلک کوي، دا صحیح نه ده. ضرورت نو یا دا دی چې مخکې بچی پیدا شوی دی، د هغه بچی کمزوري کیږي، یا یې مور کمزوري کیږي د مور د صحت په خاطر، یا بله داسې ذریعه او وجه وي، بیا شرعاً گنجایش شته چې نسل بندي وکړي خو محدود وخت. او یو بیا دا دی، دا هم زده کوي، یو بیا دا دی چې په نس کې بچی پیدا سو هغه ضایع کوي، نو د هغه ضایع کولو کې دا مسله زده کوي که چیرې په نس کې پر اولاد باندې، پر رحم کې پر اولاد باندې 120 ورځې تېرې سولې، 120 ورځې یعنې 4 میاشتې، بیا د اولاد ژوندی شمارل کېږي، بیا د دې ضایع کول دا قتل دی، ناروا دی. اگر در صلات تسبیح تسبیحات کدام رکن بمعنی قضای او نهاد چطور باید شود؟ در آینده رکن ادا کنی. مثلا در قیام از شما تسبیحات ماند، در صلات التسبیح در قیام تسبیحات ماند، باید تسبیحات را در رکوع بخوانی، در رکوع ماند او را باید در سجده بخوانی. البته رد المحتر نوشته کرده که اگر در رکوع ماند تسبیحات او را باید در قومه نخوانی، او را باید در سجده خوانی. اگر از در یک سجده ماند او را باید در جلسه که در میان دو سجده است در او باید نخوانی، بلکه در سجده دوم بخوانی، زیرا که تطویل رکن بغیر از وقت، بغیر از کراهت میاره. شیخ صاحب ما ته الله تعالی زوی را کړ، زه غواړم چې د سکندر نوم پکې ایږدم، دا جایز دی کنه؟ بالکل جایز دی، سکندر نوم جایز دی. او سکندر په معنا باندې د خوشبخت دی، سکندر معنا خوشبخت و نیکبخت، مشکل نه لري. سوال: اگر نان در یک غوری کلان باشه و خوراکهای مختلف باشه، آیا از پیش روی دیگر کس لقمه گرفتن خوب است یعنی؟ در حدیث شریف می آیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به یک کس گفت سم الله سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک،
نان سے آداب داره. نان خوردن، سم الله، بسم الله بخوانی، کل بیمینک، به دست راست بخوری، و کل مما یلیک، از طرف خود نان بخوری. بروی دیگر کس نان دست نزنی، صحیح نیست، مکروه عمل است. ولی فقهای کرام نوشته کرده اگر یک قسم نان بود، ولی اگر یک غوری کلان است درو مختلف نان است، مثلا این طرف گوشت است و طرف مثلا چی است، مثلا سلات است و طرف دیگر چیز است، یا یک کس یک غوری را آورد درو میوه است، مختلف قسم میوه، اینجا یک قسم میوه است و طرف دیگر قسم میوه است و طرف دیگر قسم میوه است، پس مشکل نداره. از روی دیگر کس گرفتن هم مشکل نداره، جواز داره، مشکل نداره. محترم شیخ صاحب که یو کس سودا د یو کور وکړي، بل کس د شپې دعوه په وکړي، د اولنۍ کس شپې والا ته 15 لک روپۍ ورکړي، آیا دا معامله صحت لري؟ نه لري. شپه د په پیسو نه سي خرڅولای. په سوال پوس واست، په سوال ټول پوس واسه، شپه د په پیسو نه سي خرڅولای. دا زما کور دی، دا څنګه ټیبل کور دی، دا مولوی صاحب رانی وي، نو ما د شپې دعوه په وکړه. اوس کدی ما ته پیسې راکړي چې ما ته مثلا ما ته وایي چې 15 لکه به درکړم د دې شپې تیر سه، نو دغه پیسې وده ته نه دي جایز، او ما ته نه دي جایز، دا پیسې اخیستل ما ته نه دي جایز. او چې څنګه ما د سره معامله وکړله هغه شپه هم زما غیر ساکته سوله، زه آینده بیا د شپې دعوه نسم کولای. پوه اوس په جواب باندې جواب نه راکوي چې ولې خاموش یاست. مراقبه یاست که څنګه چل دی؟ نو وایست چې پوسلو. جناب استاد بسیار مردم در ماه سفر نکاح و دیگر مناسبات نمیکنه، میگوید که خوب نیست. آیا از نگاه شریعت این گفت صحیح است؟ نه. حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید لا سفر ولا هامه ولا طیره. سفر مفر یہ حقیقت نداره که در ماه سفر یہ مشکل است، در ماه سفر یہ غلط است. یہ تمام از عقاید جاهلیت است. از یک کس شنیدیم یک روز گفت که سفر به این وجه منحوس است که در سفر نبی علیه السلام بیمار شد، از این وجه سفر منحوس است. ما گفتیم که پس خو نعوذ بالله باید ربیع الاول از او زیاد منحوس شوه، چرا؟ زیرا که در ربیع الاول نبی اسلام رحلت کرد. این غلط است. در ربیع الاول به امید برکت هستیم و در سفر به امید مصیبت هستیم. این چیز حقیقت نداره، بلکه در شریعت تمام چیزها که است از طرف الله است. فهمیدی؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. هر مصیبت که می از طرف الله مقدر است، در این کدام زمانه و کدام وقت و کدام چیز در دی کدام دخل نداره. محترم در عقد نکاح اول خطبه است یا ایجاب قبول؟ اگر تقدیم و تأخیر شود چه فرق میکنه؟ نمیکنه فرق. طریقه خویی است که اول خطبه خوانده شود، زیرا که خطبه مقدمه است، خطبه ابتدا است. اول خطبه خوانده شود، پس از خطبه باز عقد شود. ولی اگر تقدیم و تأخیر آمد کدام مشکل نداره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. استاد محترم، وقتی که ما به اقامت نماز استاده میشویم، اگر دستهای ما بسته باشه نماز مکروه میشه یا کدام جواز داره؟ نماز مکروه نمیشه، این عمل مکروه است. نماز خود تعال شروع نکردی، این عمل که شما دستها را بسته کردی این عمل مکروه است. زیرا که شریعت یک عجیب دین است. در شریعت هر جا حکم خود داره، هر جا حکم خود داره. در وقت اقامت ارسال سنت است که دستهای خود را چی کنی؟ ویزان کنی، سنت است. پس از تکبیر تحریمه دستهای خود را بسته کردن سنت است. اگر یک کس قبل از تکبیر تحریمه در وقت اقامت دست را بسته کنه این عمل مکروه است. نماز مکروه نیست، این عمل مکروه است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذ محترم سوال این است که مؤذن بدون وضوء و بدون وضوع نوشته کرده، وضوع نیست، وضوع و بدون کلا اذان بدی حد حکم چی از جواز داره. مستحب این است که اذان باید با وضوع بشه، ولی اگر بغیر وضوع هم اذان داد مشکل نداره، اذان صحیح است. ما حكم بعد التحية ما حكم الرهن المعروف في بلدنا بحيث يلبي حاجات كثيرا من الناس؟ بعضهم يقول هذا في الأصل بيع الوفاء وتسميته رهنا فيه لا يجوز. الرهن شيء مستقل وبيع الوفاء شيء مستقل، فهذا خلط، وخلط المعاملات يفضي إلى الممانعة والحرمة. الرهن شيء آخر معين في الكتب وقرأتم أحكامها، أن الرهن لا يجوز النفع عليها، أن الشيء المرهون لا يجوز الرفع عليها، ولا تجوز النفع من القرض. فالرهن شيء آخر والبيع وفاء شيء آخر. جناب مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. کمیشن راهنما 2% جواز دارد؟ بالکل داره. در کمیشن کدام مشکل نیست، کمیشن جواز داره. این خوب سوال است. بعض مردم اینطور میگوید که مثلا ایرا اگر به 20000 فروختی از ماست، این پیسه تمام از ماست، ولی اگر ایرا به زیاد از 20000 فروختی زیاد از شماست، نه اینطور جواز نداره. زیرا که این معامله مبتنی به نزاع و جګړه میشه. ممکن است که او را به 15000 بفروشه، ممکن است که او به 20000 بفروشه، پس برای راهنما کدام عوض نماند. اینطور کردن جواز نداره که به 20000 فروختی از ما پیسه، اگر از 20 زیاد فروختی از شما، این صحیح نیست. البته اینطور صحیح است که ایرا بفروشی 2% از شما نفع 2% از ما، اینطور صحیح است. جناب محترم شیخ صاحب الله عز وجل په عمر او علم کې برکت واچو، امين. استاذ سره وبعد پتیر جمهوریت کې چې کوم خلک د نظامی زده کړو استادان و، اوس د دغه خلکو څخه د نظامی زده کړو حصول مستجواز لري؟ بالکل لري، بالکل لري. عفو عمومي وسول تیر هیر سوله بالکل دا مشکل نه لري، د ذکر جن کولای شي، هیڅ مشکل نه لري. السلام علیکم شیخ صاحب، لکه څنګه چې شاهدان یو چې ډیر ځوانان په داسې اعمال او لوبو مشغول دي چې هیڅ دینی توجیه نه لري او خپل اساسي هدف څخه ډیر لري شوي دي، نو څه باید وکړو چې ځوانان خپل اصل ته راوګرځوو او داسې سي لکه په صدر اسلام کې چول؟ په صدر اسلام کې خلک 25 کامیاب شول، هغه کامیابی ده. په صدر اسلام کې 25 کامیاب شول. امام مالک رحمه الله فرمایي صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. د دې امت اولنی خلک چې کامیاب سره هغه کې یو زهد د دنیا سره بے رغبتی، او دوهم یقین د الله پاک پر وعدو باندې یقین، د الله پاک پر جنتو باندې یقین، د الله پر دین باندې یقین چې په دې کې کامیابی ده. د دې کامیابی بنیاد دا ما او تا غواړو چې خپل نسل کامیاب کو، خپل ځوانان کامیاب کو، د صحابه کرامو غوندي جوړ کو. ما او تا به د خپل خلکو داس تربیه کوو، پر اخرت به یقین ور جوړو، پر اعمال به یقین ور جوړو، پر دین به یقین ور جوړو. اوس ما او ستا مجالس ټول د دنیا صفت دي، نو کوشش دا وکړي چې ملګری په تبلیغ کې واستوي. دعوت او تبلیغ والا چې دي د عوامو د لپاره مدرسه ده، تبلیغ کې واستوه، هلته یقین بیانېږي، یقین مضبوطه کیږي. الله جل شانه هر څه کول والا دي، والقدر خيره وشره من الله. د خیر او د شر ټول اختیار د الله سره دی. هلته چې د یقین جوړ شو، د دنیا سره رغبت را کم شو، بیا به خود په دا درخت میوه وکي. او کچیر دی په غوږو باندې د دنیا صفت اوري، په سترګو د دنیا عظمت ویني، په ژبه د دنیا صفت بیانوي، نو په دې زړه کې به د دنیا لوی راسي، د دین څخه بلېږي، بیا به دین اثر نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال مې دا دی، زما مور ختم هر وخت کوي، ځینې خلک وایي چې اجازه باید واخلي، آیا دا خبره جواز لري که یا
چې شي ختم کړي د چې کم نوم وایي دلته یو خبره ده هغه ده چې بعضې داسې اذکار دي چې د هغو اذکارو سره څه اثرات هم راځي یو جواز دی جائز دی په ذکر او تلاوت په دې کې د چا اجازه نه غواړي یو بعض شیونه دي چې هغه اثرات لري نو د هغه اثرات په خاطر باندې چې یا ښه اثرات پر مرتب سي او یا خطرناک اثرات رانسي د هغه د لپاره بیا د داس چا څخه چې هغه عامل وي د هغه څخه اجازه واخیستل سي ګټوره ده خو شرعاً په دې کې کوم مشکل نشته کې وایي ګناه نه لري الحمدلله رب العالمین اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وسهل علينا يا ربنا كل صعب ومشكل في الدنيا والآخرة واختم لنا بالخير والسعادة والبشارة والإيمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان حضرت مولانا شیخ مجیب الرحمن انصاری صاحب دا ډېر لوی عالم او د دې وطن ډېر لوی سرمایه و شیخ مجیب الرحمن انصاری صاحب شهید شو نور ملګری سره شهیدان سول دعا ورته وکړي یا الله شهادت په خپل علی دربار کې قبول کړي یا الله هر څاس کې یو قطره د وینو یې قبول کړي یا الله د کم نظام او د کم دین د پاره چې د قرباني ورکړل هغه نظام او دین مستوى ساتي محفوظ ولري یا ارحم الراحمین زموږ د علماو حفاظت وکړي یا الله زموږ د وطن د هر فرد حفاظت وکړي زموږ د وطن د کاڼي او د بوټي حفاظت وکړي هر څوک چې زموږ وطن ته په بد نظر باندې ګوري یا الله په خپل ځان یې اخته کړي خپل غم یې اخته کړي دا وطن او د دې ملت افراد ډېر وکړېدل یا الله نور وساتي حفاظت یې وکړي زموږ د ټولو حفاظت وکړي وصلی الله وسلم علی سید الکریم وعلى آله وسلم